کنډک ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ټول د الله تعالی په ځانګړي نصرت سره د مجاهدینو په بریمن عملیاتو کې ونیول شول. شیبه په شیبه به له دغه کنډک څخه لیدنه کوو، ورسره د ولسوالۍ د مقام او همداراز د امنیت د نامه لاندې د خادیانو د افغانانو د وژونکو د ریاست څخه او همداراز امنیه قومندانۍ او ګڼې امنیتي پوستې د یادونې وړ ده چې دلته یو مهم سیمه چې بازار هم لري، دا ټول په یو ور باندې د اسلامي امارت مجاهدینو لاسته ورغلل. مخته ځو، دا ولسوالۍ او دا کنډک چې تقریبا تر 300 زیات جربه مځکه یې نیولې ده، یو مهم ځای ده. قومندانۍ ټولۍ قرارګاه کنډک کې دوم پیاده، دا هم د اسلامي امارت مجاهدینو تر واک لاندې د همدې 203 نمبر کنډک یو مهم ځای ده. ورځو لیدنه ترې کوو. قسمتي تور اشغال کړ غازیارا اذان وایا تیر شو د کفر شو سهارا اذان وایا ماتي تور اشغال کړ غازیارا اذان وایا عازم فتحه دوله سا مبارک وشه زمون د سپین جماعت شهید مناره اذان وایا عازم فتحه. همدې کنډک 203 نمبر پندر کلی اردو د دوهمې لیوه چې په مقرګ ولسوالۍ کې قرار درلود، دا یو ورکشاپ ده. دلته نظامي موټران لکه رینجرې ټانګان ټول په همدې ځای کې ترمیم کېږي. کوم څه چې عوارض ولري هغه ټول دلته پیدا کېږي. د یادونې وړ ده چې دلته په لسګونه ارادجات لکه ټانګان، عملې او همداراز رینجر موټر او ورسره په سلهاو ملا سکله او خط اسلحې، همداراز ګڼ شمېر نور نظامي توکي هم د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو واک ته ورغلل. ډکه خزانه د افغانانو یې تل دې وي تل دې وي، کور د ننګیالیو قهرمانو یې تل دې وي تل دې وي، زاله د زمریو او باستانو یې تل دې وي تل دې وي، ځوږ لکه نغمې کوي سیندونه دي، مستې هواګانې او بادونه دي، چوپه ننداره کړي بیابانونه دي، خوږه منظره د سیلانیانو یې تل دې وي تل دې وي، خوږه منظره د سیلانیانو یې تل دې وي تل دې وي، کور د ننګیالیو قهرمانو یې تل دې وي تل دې وي، زاله د زمریو او بازانو یې تل دې وي تل دې وي، شنې دښتې او غرونه لاره زار لري، لوړې سردرې ګلو ګلزار لري، بڼ په بڼ بوره بلبل مالیار لري، شمع د وي پاکه پتنګانو یې تل دې وي تل دې وي، شمع د وي پاکه پتنګانو یې تل دې وي تل دې وي، کور د ننګیالیو قهرمانو یې تل دې وي تل دې وي، زاله د زمریو او بازانو یې تل دې وي تل دې وي، جار دې د پامیر له هسکو کوشم، نظر دې د خاورې له پړدو کوشم، زلزله قربان دې د زنګل کوشم، کټ مټ باغرم د خاوریانو یې تل دې وي تل دې وي، کټ مټ باغرم د خاوریانو یې تل دې وي تل دې وي، کور د ننګیالیو قهرمانو یې تل دې وي تل دې وي، زاله د زمریو او بازانو یې تل دې وي
هر بچه بچه لیکلک پاسدار وینم هر وقت غلی سر ټیټی خوار وینم غوث در نشم لاسته استعمار وینم وای حمدی نیل د فرعونیانو تل دې وي تل دې وي وای حمدی نیل د فرعونیانو تل دې وي تل دې وي وای حمدی نیل د فرعونیانو تل دې وي تل دې وي کور د ننګالیو قهرمانو تل دې وي تل دې وي زاله د زمریو او بازانو تل دې وي تل دې وي کور د ننګالیو قهرمانو تل دې وي تل دې وي زاله د زمریو او بازانو تل دې وي تل دې وي کور د ننګالیو قهرمانو تل دې وي تل دې وي زاله د زمریو کسب موږ تاسو وینئ چې ځایونه جوړ دي ودانۍ هر څه نه نړول شوي دي نه الوزول شوي دي خو رسنۍ له هم لګیا دي وایي طالبان د یو ځای د ساتلو اراده نه لري زه چې بیا په دښمن وکړو ګرځنګونه ظلمو چې ترې پاک کړو دا زپاتې سنګرونه ظلمو زه چې بیا په دښمن وکړو ګرځنګونه ظلمو چې ترې پاک کړو دا زپاتې سنګرونه ظلمو زه چې بیا رحمت کړی کو سرور کړی رحمت کړی کو سرور کړی لسر کا شی لاس کو سر کړی لسر کا شی لاس کو سر کړی کړی ترین اسلام قهرمانانو پاک اسلام قهرمانانو ظاهر کړی تر د کم یا بهتر تاسولونه ظلمو چې ترې پاکو دا څپاسې سنګرونه ظلمو دی چې بیا ظاهر کړی تر د کم یا بهتر تاسولونه ظلمو چې ترې پاکو دا څپاسې سنګرونه ظلمو دی چې بیا بیا په دښمن وکړو غورځنګونه ظلمو چې ترې پاک کړو دا زپاسې سنګرونه ظلمو دی چې بیا په دښمن وکړو غورځنګونه ظلمو چې ترې پاک کړو دا زپاسې سنګرونه ظلمو دی چې بیا په دښمن وکړو غورځنګونه ظلمو چې ترې پاک کړو دا زپاسې سنګرونه ظلمو دی چې بیا په دښمن وکړو غورځنګونه ویکشاز من د چم زخم چنارا ازان وایا تیرا شوه د کفر شوه سهارا ازان وایا ماتی ټول شوه کړ غازیارا ازان وایا